میراوس صاحب دا ورته هم وایي چې دا په کوم چینل باندې تاسو دا ما ګوره زما تصویر ګوره نو دا سبسکرایب کړئ. زه ګرانو کتونکو ته یو ځل بیا دا وایم چې دا چینل چې تاسو ګورئ ما پکې وینئ نو ګرانو کتونکو ته زه دا ویل غواړم چې دا سبسکرایب کړئ او یو خبر خو ملګرو ته شیر کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو ډیره مننه. تعلیم خو ما بار د خلکو ته ویلي زه په اتم کې روغ یو نه پیرې پیل شوی یم او مور مې د خدای وبخښي غیرت یې نور سبق مو وایي او مازغه به د کار پرېږدي. کو چې ستاسو زیږون کوم ځای کې شوی دی؟ زما څوک وایي ته کوم ځای پیدا شوی نو کوم ځای خو د مور نه پیدا شوی یم. بالکل جي نه دغه د ماښام لمونځ مې وکړ چې څنګه بار له جومات نه راوتم اوس یو ماشومه جینۍ ولاړه یو بلې ماشومې ته ویې رامنډه که رامنډه که هغې ول رامنډه کوي ولې وایي یا الله توبه توبه وایي مې راوسم لمونځ وکړو. السلام علیکم ګرانو ملګرو، څنګه تاسو روغ جوړ او خوشحاله یې؟ امید د خپل ښکلی او ښایسته رب نه لرم چې ټول به روغ جوړ وي، خوشحاله وي او د دې ژوند د دې رنګینو نه به سمې ډېرې زیاتې رنګینۍ او خوشحالۍ اخلي. ګرانو مینوالو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن را سره یو عظیمه هستي ناسته ده. تاسو ما سره د کیمرې په سترګه باندې ګورئ، کوم ته چې د کامیډي شهنشاه هم ویلی شي. د چا آغاز چې زه به دا ووایم چې په پښتنو کې یو کامیډین داسې کامیډین چې د هر چا که ماشوم نه تپوس کوي او که د غټ نه تپوس کوي نو هغوی ته پته لګي که د میراوس ماما نوم ورته اخلي نو هغوی به پیژني، وایي به چې او د دوی لطیفې موږ اورېدلې دي. ګرانو مینوالو، نن موږ سره لیجنډ ناست دی، هغوی سره به السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ ته په یوټیوب باندې تاسو ګرانو کتو چې کوم دا یوټیوب ګوري دا چینل ګوري هغوی ته زه د زړه د کومې نه ستړمشي ورکلی وایم. نو دوی سره به دوه درې خبرې کوو چې ستاسو زیږون کوم ځای کې شوی دی؟ زما څوک وایي ته کوم ځای پیدا شوی نو کوم ځای خو د مور نه پیدا شوی یم. بالکل جي نه دغه خبره خو هم ده چې د مور نه پیدا شوی خو ستاسو د پیدایش چې کوم ځای کې شوی هغه ځای یادوم. دا ضلع خو زمونږ او د 400 ده او بیسیکل مونږ په تنګي کې یو او د قوم نه د لزا کې یو د لزا قوم سره تعلق ساتو او د یو زمیندار د کور سره تعلق ساتو. په هغه کورنۍ کې زه پیدا شوی یم. زه به تاسو نه دا پوښتنه کوم چې ستاسو لکه یو انسان زه چې اکثر شاعر سره مرکه کوم که نه نو هغوی نه زه پوښتنه وکړم چې زه ولې شاعر نه یم، تاسو ولې شاعر یې؟ نو زه تاسو نه دا پوښتنه کوم چې الریډي تاسو کوم کامیډي جوړوئ، کم شعرونه تاسو جوړوئ، کم لطیفې تاسو جوړوئ، نو دا تاسو ته ذهن ته کم وخت کې راغلل چې زه آیا یو داسې انسان یم چې هغه زه خلک خندولی شم، که زه به لطیفې کوم او زه به دا کوم زه به دا کوم؟ نو هغه خو جي اوس مونږ په د دلبر ریډیو باندې مې ورکړله چې زما د ډېر ماشوموالي نه دا خپل شوق و، حالانکې زه مور پلار په دې باندې ډېر زیات وخلم. پښتو فلمونه چې کله راله دی له ړومبي زه بوتلی وم خو چونکې ما ته خپل مور پلار د دغه اجازت را نه کړ نو بیا دا ټلویزیون راغی نو دوی بوتلم نو په هغې کې خدای پاک ماله یو داسې مقرره کړه چې د نشو خلاف اولنی قدم پکې ما کېښود په سکرین باندې، بلکې پاکستان کې نه په بین الاقوام کې. دا خبره اوس په ریډیو مو کړله چې یو داسې کردار یو داسې دغه ما دغه که لکه د منشیاتو چې هغه ډېر خلکو خوښ کړ او بیا به هغې سره سره به هغه سندره هم داسې شوه لکه زه چې کله مړ شم او تورې جامې واغوندم نو دې باندې بیا ما یو سندره هم دغه داسې دا کړه پیروډي داسې ده زه چې سهار پاسم دومره نشه وکړم نو زما په دیکو لړو که جوروي زه چې سهار پاسم یو پوڼی پوډر کړم لاړ شم مقبرې ته زه او ځان ښه برابر کړم نو بیا دروازې غلا کوو چرګو که کونتروي نو زما په دیکو لړو که جوروي ګیر چاپېره ګورئ ښار کې رڼاګانې دي دا د پوډریانو او عاده دواګانې دي نو شمې راته ټوله شپه بلې تر سهاره وي نو زما په دیکو لړو کو جوروي. دا قسم چیز ما ډېر زبردست. ګرانو مینوال، امید لرم چې د میراوس صاحب خبرې به ستاسو خوښیږي او مغه خبره به زه بیا کوم چې میراوس صاحب دا راته ووایه که نه چې
کله نه لکه څنګه چې ما تاسو نه سوال وکړ کنه لطیفه تاسو ذهن ته خپل راځي کنه تاسو ستو ګورئ نو تاسو لطیفه جوړه کې بس دا غینه بس لکه امه ورځ کې زه هوټل کې ناستم یو سړی راغی وی لکه تازه ترکاری راوړه مې تا چې مخ ورځ کې خوړلې و څنګه و یا خو تازه او مې مخه د لا پرتا ده کنه او مخه د لا پرتا نو لکه دا داسې ماحول کې ګوره کنه دا غیر بس باغین کې دا شی په خپل جوړیږي یا د چا نه داسې یو حرکت وشي هغه لطیفه خو د چا ته خیال نی کنه نو هغه شی ځان سره نوٹ کړه دا بالپین ځان سره اینی ټیم ګرځاو ما یا جیب کې کاغذ نه پلار کې سره کاغذ ټوکر پتاي زه په ځان سره نوٹ کوم بالکل میراوس صاحب ودارته وای کنه ډیر کتون کې بتا سګور او غوي بدا سوچ کوي چې د میراوس په تعلیم سمري تعلیم خو ما بار د خلکو ته ویلي ز پاتم کې روغ یو نه پیری پیل شوی ما او مور مې خدای وبخې غیرت یې نور سبق مو او مازغه به کار پرې دي ګرانو مینوالو همدغه شان دی فني خبره خپل خبره ډیر نایس انسان دی ډیر خپل انسان دی امید لرم چې تاسو به هم خبره خوخیږي میراوس صاحب دارته وای کنه چې اخره کې دا پروګرام براټولو نو یو دوه درې سلور لطیفه وکړي چې دا کتون کې تنه خوند او مزه واخلي نو لطیفه خو ما ډیر زیات اوس د ذهن نه وزي روزي او مم کړلې خدا لطیفه زما ډیر زیات خو خدا چې یو سړی سپیس اتلیو هغه چې بسو کوچی چلا بمړه کېدل کغوا میخه ګډه بيزا یو ورځ هم دغه سړی خزو چی چلا چې د چا سپیو هغه پمړه شو نو خلک دواله ورماچو چې دوا یې وکړه نو یو سړی په کې دا سراغه هغه د وکړه بیا د خځې خاوند ته وک کې پټوي د سپې په مال یو شپې لرانه کې هغه وته یواز ته خو نه وي د جنازې له راغلي جنازې باندې کړي نور قسم په خدای غسپې په راغلي او دا زمونږ هوټل ته یو دغه راغی ډاکټر ما ته دې خبره شمه ویلې په میرا کې مې دوستانو یا غیله واده لته و چې په کې تماشا راستو یا دکړو والا به دکړم غاګولې ما ته به قتل دکړې به غاګولې ما ته به قتل یا اخر کې غیله چاچې وروړه سازونه بس کړ یا یو را پاسې وای ما سره لاس مې لوک چې ډاکټر صاحب زه دې نه پیژندم ا دکړو والا ما ته چې مال خو روز ډیر خلک راځي ما نه پیژندې یا را دکړې ما راته د ازستاغ پیسونو دې دکړو ته کې نه ولې او دکړو کې شوی په خو به د زنانه وکنه د لارې باندې به د نکري جوړې دغه باندې به ډول کې بغه او ماشوم به کور ته بوتله هغه دکړې والے او نو هغه په پلار شي بتل کنه نو خېټه پر به دکړې تړلې او یو په کې طرف ته باجا چولې انداز به کړې زم زم ته زم 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 ته زم 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 او چې اکور ته به ورسېدل نو بیا به وي انګت 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 واچ واچ انګت 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 واچ نو اکثر به تا دکړې مار په دې دکړو کې وي تم غړشه کنه چې یو خځه په ته خواره ته پکې لګا د ګواټو واخه نو بیا به تم غړشه تم غړشه تم غړشه تم غړشه او دې باجه کې به وته وي ير ويري ير ويري ير ويري او چې شاب پیسې ورکول یا تور وړو دکړې ني هغه کې سنخه جوړه کړي نو هغه به داسې پکانی واله هغه کې به وي خيو 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 مش بیا وسو چا پیسې نه ورکولي چا پیسې نه ورکول بیا وتا باجه کې وي ته شیخولین خو یو مې ارسم یریږي خو یو مې دا خبره نه یریږي دی کوټه لاخې د چا بوتلو نما خام مونږ مې وکړ چې څنګه بار له جمعات نه راوتم اوس یو ماشوم جنې ولاړ یو بل ماشوم ته وی رامنډه کاغې ول رامنډه کوي وی یا الله توبه وی میرا وسم مونږ کو دا یو خبره تاسو کړې ما کتلې و چې تاسو په لار را روان و یو دوه زنانه را روانې وي نو هغوی ووایي چې یوې زنانه بلې ته ووایي چې هغه د سړی را روان دی هغه یوې چې وپېژندی نو هغې بیا څه وي دغه خبره چې ما له نږدې رالې نو هغې چې را تاسې وکتل بی دا خو سړی نه دا خو میراوس دی خو یو بله واقع هم شوې وه زمونږ د پېښور د لزاک روډ باندې هوټل و هغې مخې ته ولاړ یم اوس د هوټل نه هغه اړه د روډ نه یو ښځه ولاړه واړه به داسې ماشومان دوه بچي وو سره نو ما ته اشاره وکړه زه داسې ورغلم په یره ما یې که دا زمونږ خپله زمونږ کور تېر شوی چې ورغلم ما ته وایي ته مې راوسې ما ویو ویه ګوله وایي څلور کاله وشو چې کونډه شوې ما وایي دا دوه واړه بچي مې دي ځان له دا سر سورې ګورم نو ما ورته یې ولې دا سفر درته زه ښکارم نو هغه بیا واپس رکشې ته وختله
ډېر زبردست ګرانو مینوالو زړه مې غواړي چې میر احمد صاحب سره سمې ډېرې زیاتې خبرې وکړم. ویم چې بس دوی لګیا وي او موږ ورسره ناست یو، خو د وخت کمې همدغه خبره به کوو چې وخت کمې دی. نو ګرانو مینوالو اخره کې به امیر احمد صاحب نه دا پوښتنه وکړو چې داسې ښکلې غوندې کې میسج وي چې دا کتونکي په هغې باندې عمل وکړي چې فایده ورته حاصله شي. نو پیدې خو دا میسج د بار بار ما په ریډیو باندې کړی دی چې لاول زه حکومت ته خواست کوم چې دا د عمر شریف دپاره پنجابیان راپاڅېدل او هغه علاج دپاره یوړو. نو زه هم نه د پښتنو د علاقې د پښتونخوا یا ښه یا خراب خو تاسو له په مخونو خندا خوروم، خنداګانې در کوم. نو زما ته هم دا زه حکومت ته خواست کوم چې زما د سترګو د شوګر څه علاج وکړي شي چې زه دوباره به حال شم. نه انشاءالله بیا به زه هماغسې لیکل کوم چې کوم د معیار مطابق وي او ستاسو په مخونو به خندا خوروم. بلکې حکومت کوي نه کوي، نو زموږ په خپل وطن کې داسې شتمن خلک شته چې وس به کېږي په ما څه دومره خرچه به نه لګي، بلکې په پیسه شنو چې پیسه نه وي نو له کوم ځای نه را پیدا کړو. نو چې زما د سترګو دا علاج وکړي او زما د شوګر علاج وکړي، زه به د دوی ډېره زیاته شکریه ادا کړم. ډېره زیاته مننه امیر احمد صاحب. دا ورته هم ووایي چې دا په کوم چینل باندې تاسو دا ما ګورئ زما تصویر ګورئ نو دا سبسکرایب کړئ. زه ګرانو کتونکو ته یو ځل بیا دا وایم چې دا چینل چې تاسو ګورئ ما پکې وینئ، نو ګرانو کتونکو ته زه دا ویل غواړم چې دا سبسکرایب کړئ او یو خبر ملګرو ته شیر کړئ. ډېره مهرباني. دا ګرانو کتونکو نو اورېدلی او نه ما په ریډیو هم نه ده ویلې. دا یو هلک هغه واده وکړو، نو بیا یو 8 میاشتې پس لاړ سعودي ته. نو رور ته ټیلیفون وکړو، وی هلکه که زوی یا لور مې وشو نو په ټیلیفون کې مو وایي چې یا د زوی وشو یا د لور وشو. وی بیا د ډېرې دا خلک نه دا په خلکو باندې دغه کوي او بیا پې لکه خرچه کوي. وی بس دومره ووایه چې سایکل پیدا شو. یو 15 میاشتې پس او په ضرور ټیلیفون وکړو لکه سایکل پیدا شو خو مخې ته ډانډه پکې نشته. ګرانو مینوالو ډېره زیاته مزه کوي، ډېر زیات خوند کوي، خو زه به اخلم ستاسو نه اجازه. ګرانو مینوالو هر ځای کې چې احاد آباد بریالي اوسئ. ما یعنې اسدالله جاني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. امید د خپل ښکلي او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې. او پرېږدم مو په دغه دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مو سپارم. او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.